د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. دوهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په اوله برخه کې مو وویل فرحان یې د مور څنګ ته غلی ناست و. شیبه وروسته په ژورې خاموشي کې خوب یووړ. تصنیم یې په ګڼو وریښتانو کې ګوتې وهلې. محترمو اوریدونکو، سهارنۍ تودوخه د محیا په مخ ولګېده. لاسونه یې اوږده وغځول، سترګې یې وموږلې. مور یې د وره سره ولاړه وه. فرحان ویده و. مور یې ورغله، ویې ویل فرحانه فرحانه. فرحان لټ په لټ واوښت، ویې ویل څه دي؟ مور یې ورته وویل پورته څه زویه، ناوخته کیږي. فرحان په سختي ولټېد، برنډې ته ولاړی. څو لپې اوبه یې پر مخ وشیندلې، په ټټر یې رانه څاڅکي وڅڅېدل. دواړو بکسې شاته واچولې. فرحان په سختي ګامونه اخیستل. شیبه وروسته سیده په یوه دروازه ننوتل. په سر یې لیکل سوي وه د خان یونس ښوونځی. محیا وویل پام کوه چې بیا منډه ونه کړې. فرحان چوپه خوله ولاړی. محیا ټولګي ته ننوته. ورپسې یو سړی ورغلی. سترګې یې سرې وې لکه ټوله شپه چې یې خوب نه وي کړی. زده کوونکو ته یې سلام ورکړ. تباشیر یې راواخیست. د تورې تختې په سر یې ولیکل صلاح الدین ایوبي. مخ یې زده کوونکو ته ورواړوه. سترګې له اوښکو ډنډې وې. ویې ویل ګرانو زده کوونکو، زموږ د تاریخ نننی درس د صلاح الدین ایوبي په اړه دی. وروسته یې ټولګي ته وکتل. نیمایي څوکۍ خالي وې. سر یې وځړېد، غاړه تازه کړه. ویې ویل بچانو، صلاح الدین ایوبي په 1137 میلادي کال کې زیږېدلی. په 1187 کال کې قدس شریف آزاد کړ. د شپې به تر ډیره ویښ و. قسم یې خوړلی و چې تر څو قدس آزاد نه کړي خندا ورباندې حرامه ده. ښوونکي په ټولګي کې څو ګامه واخیستل. اوښکې یې په سترګو کې نه تم کېدې. عینکې یې لیرې کړې. په بټه کوټه یې د سترګو کنجونه پاک کړل. ویې ویل زرګونه سلبیان یې د قدس د فتحې په ورځ په امن کې رخصت. خبره یې پای ته نه ورسېدلې چې د ښوونځي انګړ ولړزېد. زده کوونکي په منډو له ټولګي ووتې. محیا د ښوونځي په انګړ کې چیغې وهلې فرحانه فرحانه. شیبه وروسته فرحان له شا ټکری کش کړ. دواړه په ګڼه ګوڼه کې ورک سول. نږدې سیمه چغه په سر اخیستې وه. د پاخه سړک په بل سر کې ښکاره سوه. 5-6 ګامه یې واخیستل. بیا یې شاته وکتل. د انګړ دروازه خلاصه وه. تصنیم غبرګ لاسونه له سر تاو کړي وه. ټکې وینې په مخ کې نه ښکارېدله. سترګې په محیا او فرحان ولګېدې. په نازکو څهرو یې ویره پرته وه. محترمو اوریدونکو، اسمان کې راڼه ستوري ځلېدل. دوه څنګ په څنګ وه. یوه یې سترګګ واهه. سیمه کې د هدیرې په څېر چوپتیا خوره وه. له کوټې زیړه رڼا راوتې وه. په انګړ کې د توت په څانګو لګېدله. تصنیم چاینکه راواخیسته. پیالې ډکې کړې. د لمدې پاڼې بوی یې حس کړ. پیاله یې د لاسونو ترمنځ ونیوله. توشونه یې په پزه ننوتل. ژوره ساه یې واخیسته. محمود د تلویزیون ریموټ ورپورته کړ. په بټن یې ګوته کښېښوده. د تلویزیون پرده شنه رڼا وکړل. خبریال په ویجاړه سیمه کې راښکاره سو. ویې ویل
په جلیا کې پاک اوبه او خوړو ته لاسرسی ستونزمن سوی. چینل یې بدل کړ، د خورما ونې ښکاره سوې، نري څانګې یې باد خوځولې، سرې غالۍ او عربي توشکې په مصنوعي چمن کې هوارې وې. ګڼ عرب په مجلس بوخت و، د ځینو سپین چلتارونه د کولر باد رپول. د کمرې سترګه یوه کس ته برابره سوه، سلامت پسونه یې په سرو سکروټو کې منډل. د چمن بلې غاړې ته دوه ځوانانو تورې جنګولې، تیرې څوکې یې رڼا ته ځلېدل، خندا یې له خولو نه ټوکېده. عربي سندرې ته یې نڅا کوله. شېبه وروسته یې کباب سوي پسونه د لویو لوښ په منځ کې کښېښودل، څلورو خواو ته یې وریجې واچولې. په هر لوښي 3 کسه ورټول سول. یوه زاړه عرب د پسه ورون وربیل کړ، په دواړو لاسو کې یې ونیوی، خوله یې پرې شخه کړه، له زامې یې غوړي څڅېدل. بل عرب مازې په وریجو کې ګوتې وهلې. د محمود ټنډه تروه سوه، په بټن یې ګوته کښېښوده، چینل واوښت. د تلویزیون په سکرین یې ځغلنده کرښه تر سترګو سوه، یهود پېژندنه. ورپسې د یوه یهودي څهره راغله، په ببرو برېتو کې یې پسنۍ شونډه نه ښکارېدله. محمود تلویزیون ته ریموټ ونیوی، بیرته یې کښېښود. خبریال له یهودي وپوښتل، د جګړې په اړه د تورات نظر څه دی؟ یهودي غاړه تازه کړه، ویې ویل، تورات د دشمنانو په اړه پرېکنده دریځ لري، دا چې په دشمنانو زړسوی ونه کړو. د دشمنانو ښځې، زاړه او ماشومان د رحم وړ نه دي. محمود او تسنیم په حیرانو سترګو تلویزیون ته کتل، په څهرو کې یې ناهیلي پرته وه. خبریال بیا ترې وپوښتل، آیا ماشومان ګناه نه لري؟ یهودي عالم د خبریال په سترګو کې سترګې شیخې کړې، د ټنډې ګونځې یې ژورې سوې، میز یې په سوک وواهه، له خولې ناوړه پورته سوه، ویې ویل، نه، هیڅ کله هم نه. ورپسې یې وویل، د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. موږ ته د تورات دریځ مهم دی چې په زاړه او ماشوم رحم ونسي. ټول باید تیر کړو. تسنیم د فرحان پر سر لاس کش کړ، له سپین مخ یې سترګې نه لرې کېدې، داسې ورته کتل لکه په لومړي ځل چې ماشوم ویني. د بل یهودي څهره ښکاره سوه. خبریال ته یې په کړس کړس خندل، ویې ویل، د غزې له نویو ویجاړیو پرته د شپې خوب نه راځي. محمود سترګې پټې کړې، سر یې وځړېد، بیا یې تلویزیون ته وکتل. یوه سپین ږیري یهودي په دیوال ټنډه لګولې وه، تر څنګ یې یو ځوان ولاړ و، پنډ کتاب یې تر کوت نیولی و. یو چا ترې وپوښتل، یهودیان څوک دي؟ سړي له دیوال ټنډه لیرې کړه، څو ګامه مخکې ولاړی. د پړسېدلو سترګو سپین یې سره وه، ویې ویل، یهودیان؟ خبریال ورته وویل، هو، یهودیان. سپین ږیري وویل، یهودیان اصیل خلک دي، نور خره دي، زموږ خدمت ته پیدا سوي دي. محمود سر وخوځاوه، د ریموټ په بټن یې ګوته کښېښوده. د تلویزیون په سکرین توره پرده راغله، اوږد وغځېد. محیا له کتاب سر پورته کړ، ویې ویل، مورې، نن مو د صلاح الدین ایوبي په اړه درس درلود؟ تسنیم سترګې ورواړولې، ویې ویل، لورې، که نن صلاح الدین ایوبي ژوندی وي، په همزولو به دې خاورې نه امبرېدې. هغه په توره قدس آزاد کړ، خو په مهرباني او حکمت یې زړونه وګټل. شیبه په کوټه کې چوپتیا خوره سوه. ورپسې یې وویل، دشمنانو یې غوښتل چې نوم یې ورک کړي، خو نوم یې په زړونو کې تلپاتې سو. داسې عدالت غوښتونکی و چې د دشمنانو خولې یې په ستاینه ستړي وې. د مصر، سوریې، حجاز او یمن پاشل سوي مسلمانان یې له سره یو ټغر کېنول. تسنیم له پیالې غوړپ وکړ، په ستوني کې یې د نعنا یخ خوند حس کړ. ورپسې یې وویل، د دنیا سرو او سپینو ته یې سر ټیټ نه کړ، ساده ژوند یې درلودی. په 1993 کال کې وفات سو. له مرګ وروسته شخصي پانګه نه وه ترې پاتې. تسنیم خبرې ته خوله جوړوله چې محیا وویل، کاشکې نه وی وفات سوی. تسنیم فکر په مخه کړه، له ځان سره یې وویل،
د تورې او حکمت اتله لاتې تشه ډکه نه سوه. فرحان د محیا کتاب ته وکتل. یوه سړي توره په لاس کې نیولې وه، په سپین آس سپور و. د بیت المقدس ګمبدې ته یې کتل. سترګې له کتاب واړولې، ویې ویل: پلاره، توره راته جوړه کړه، غواړم صلاح الدین ایوبي سم. محمود کښېناست، څهره یې وغوړېده، نږدې ور وڅکېد. د فرحان پر سر یې لاس راکش کړ، ویې ویل: سهار ته یې درته جوړوم. محیا وویل: آس به له کومه کړې؟ فرحان وویل: نه یې غواړم، له آس نه ویرېږم. محمود زړې راډیو ته لاس ور اوږد کړ، بټن یې وښوروله. خبریال په ویلي غږ وویل: د اسرائیلیو لومړی وزیر ویلي چې دا ځل ټوله غذا په کنډواله بدلوم. راډیو یې بنده کړه. ژوره خاموشي په کوټه کې خوره سوه. د فرحان څهره خوبولې وه. ورو یې وویل: خوب راځي. شېبه وروسته د 14 سپوږمۍ رڼا د غالۍ په څنډو ولوېده. چوپه چوپتیا وه، یوازې د جرس غږ په انګړ کې انګازې کولې. محترمو اوریدونکو، محیا د توت سوري ته ناسته وه. څنګ ته یې وچه میوه ایښې وه. له پیالې یې اوږده تاوونه پورته کېدل. د کتابچې پاڼه یې واړوله. پنسل یې راواخیست. د رسم په کاږلو یې پیل وکړ. فرحان د لرګي توره په لاس کې نیولې وه. په کوڅه کې یې له هلکانو سره لوبې کولې. یوه هلک پوقانه ډډوله. فرحان د تورې څوکه پوقانې ته سیخه کړه. پوقانه وچاودېده. ژېړ پلاستیک د هلک پر شونډو وځړېد. فرحان په بیړه انګړ ته منډه کړه. په زور یې وویل: صلاح الدین یم. محیا وخندل. د صلاح الدین توره کږه نه وه. فرحان غاښونه وچیچل، ویې ویل: تا ته خو زور درکوي. محیا رسم سوي پښو ته وکتل. لکۍ یې تر تنې اوږده وه. پنسل پاک یې د پښو په لکۍ تېر کړ. ورو یې له ځان سره وویل: پیشو او دومره اوږده لکۍ؟ دروازه خلاصه سوه. یوه انجلۍ د محیا خواته واړه واړه ګامونه اخیستل. غلی ودرېده. له شایه د محیا په سترګو لاسونه کښېښودل. محیا په غوسه وویل: فرحانه، رسم ته مې پرېږده. فرحان د توت له شا غږ وکړ، ویې ویل: زه نه یم. انجلۍ د محیا له سترګو لاسونه لیرې کړه. محیا ورته وکتل. ټینګه یې په غېږ کې ونیول، ویې ویل: لیان ته؟ لیان د محیا تر څنګ کښېناستله. د کتابچې پاڼه یې واړوله. اوږدې شنې لیکې یې تر سترګو سوې. ویې ویل: دا څه دي؟ محیا ورته وویل: د اوبو شړشړه. لیان وخندل. بیا یې کښو ته وکتل، ویې ویل: خان یونس کې کله شړشړه سته؟ محیا مسکۍ سوه. سپینو غاښونو یې ځلا وکړه. ویې ویل: یو ورځ به پیدا سي. فرحان د لرګي په توره د توت ډډه وهله. محیا کتابچه وتړله. له لیان څخه یې وپوښتل: خفه یې؟ لیان ټنډه وګوروله. ویې ویل: مور مې ویل چې له دې ځایه ځو. محیا وویل: ولې؟ لیان ورته وویل: ځکه ټول ځایونه ورانیږي. لیان فکرونو په مخه کړه. محیا یې په اوږه لاس کښېښود. ویې ویل: په موږ څه نه کېږي. لیان وویل: که ولاړ سو په ټولګیوالو پسې خفه کېږم. محیا او لیان خبرې کولې چې محمود له کړکۍ سر بهر کړ. ویې ویل: او لیان لورې؟ لیان څهره وغوړېده. ویې ویل: محمود کاکا څه وخت راغلی؟ محمود وویل: 2 ورځې مخکې. محیا او لیان جوړه کوټې ته ولاړې. فرحان د لرګي کوچنۍ توره په اوږه کښېښوده. په بیړه په دوی پسې ورغلې. محمود له ځایه راپورته سو. لیان یې ټینګه په غېږ کې ونیول. په یوه او بل خوا یې ښکل کړه. غږ یې وکړ: تسنیم، هغه کتاب. تسنیم په وره کې ودرېده. د لیان په سر یې لاس کش کړ. محمود کتاب ورته ونیوی. ویې ویل: لورې، دا هم ستا ډالۍ؟ لیان د کتاب سرلیک ته وکتل. لاسونه یې خولې ته ونیول. په مسکو شونډو یې وویل: د هیلو او اختر کیسه. قدرمنو اوریدونکو، برېښنا پرې وه. د سپوږمۍ رڼا ته کتار خلک ښکارېدل. نامعلوم ځای ته تلل. محمود له کړکۍ ورکتل. فکرونو په مخه کړي وو. ناڅاپه درست شو. انګړ ولړزېد. شیشې له اوسپنیز چوکاټه بیلې سوې. یوه ټوټه د محمود سر ته سیخه سوه. اخ یې کړ. نورې ټوټې په غالۍ ولوېدې. محمود سر ته لاس یووړ. په وینو سور سو. تودې وینې یې په مخ وبهېدې. لاسونه یې په دیوال تکیه کړل. چیغې یې کړه. ویې ویل: ژر ووځئ. تسنیم او فرحان له کوټې ووتل. محیا د ټومبل سوي مخ په څېر ناسته وه. سترګې د پلار له وینو لړلي مخ نه
نه لرې کولې. محمود د پردې یوه ټوټه بیله کړه، په لړزېدلو لاسونو یې سر وتاړه. په شیبه کې ټوټه تر نیمایي په وینو سور سو. مخکې ولاړی، د میز له سره یې دسمال ورپورته کړ، په اوږه یې واچاوه. محیا ته اشاره وکړه، ویې ویل هله ژر کوه. محیا لاسي څراغ ته په بیړه رنګې ټولې کړې، په پلاستیکي کڅوړه کې واچولې. کتابچه یې په لاس کې ونیول، په پلار پسې یې روانه سوه. ټول له انګړه ووتل. په کوڅه کې خلکو منډې وهلې. الوتکې په کړه سنده غږ دوره وکړه. وړاندې یوه ودانۍ چپه سوه. د خاورو او خښتو غږ په توره شپه کې شور جوړ کړ. خلک ځای په ځای ودرېدل، زړونه یې په سینو کې دربېدل. د ماشومانو چیغې د دیوالونو له رالوېدو سره ګډې وې. فرحان ژړل، تسنیم سترګو ته لاس ونیوی. ورغوی یې د فرحان په اوښکو لوند سو. محیا یوازې محمود ته کتل، لړزېدلي ګامونه پسې اخیستل. شبکې د بارود بوی خور سو. ټول مخ ښکته روان سول. څه یې نه ویل. محمود شاته وکتل، سترګو ته یې د څراغ تیتره رڼا نیغه سوه. شبه ودرېد، بیا یې حرکت وکړ. تسنیم وویل چېرته ځو؟ محمود وویل پنډغالۍ ته. فرحان یې د مور لاس وخوځاوه، ویې ویل ستړی سوم. محمود نږدې ورغلی، غېږې کې ونیوی. ګام په ګام مخکې روان و. فرحان یې پر اوږه سر ایښی و. د کور خواته یې کتل، خو نه پوهېدی چې کوم یو یې کور دی. له سیمې تور لوګی چاپېر و. فرحان وویل کور ته ځو؟ محمود سینې ته ټینګ ونیوی. په غرویو کې یې وویل نوي کور ته ځو. د فرحان له خولې ساه ووتله. نرمه تودوخه د محمود په غوږ ولګېده. ویې ویل څه وخت رسېږو؟ محمود وویل نږدې یو زویه. قدرمنو اوریدونکو، د لرګي په ستنه څراغ راځوړند و. یوه سپین ږیرې په تور دیګ کې څمڅه وهله. محیا د ګڼو ماشومانو کتار تر سترګو تېر کړ. سپین ږیرې ته یې لوښي خوځول. وړاندې ولاړه. د رسم کتابچه یې ټینګه په سینه پورې ونیوه. په بل لاس کې یې کڅوړه لړزېدله. دریو واړو د دیوال رالوېدلې ټوټې ته ډډه ووهله. تسنیم له محیا او فرحان داسې لاسونه تاو کړه لکه مرغۍ چې په خپلو بچوڼو د مهربانۍ وزر غوړولی وي. شیبه وروسته محمود راغلی. لاسونه یې لړزېدل، له سر یې سپینه ټوټه تاو وه. تسنیم له ځایه راپورته سوه. ویې ویل وینې ودرېده؟ محمود وویل هو. فرحان په وچو شونډو ژبه تېره کړه. ویې ویل تږی یم. محمود یوې او بلې خواته وکتل. وړاندې د رالوېدلي دیوال په سینه کوچنۍ بوشکه پرته وه. یوه سپین ږیري د لاس په اشاره د اوبو ذخیره ور وښوده. محمود مخکې ولاړی. د پلاستیکي ذخیرې سر یې پورته کړ. د موبایل څراغ یې ولګاوه. اوبه نه وې. بلې ذخیرې ته ورغلی. سرپوښ یې لرې کړ. بوشکه یې ورټیټه کړه. تر نیمایي پورې ډکه سوه. فرحان د محمود په لیدو ګړندي ګامونه پورته کړه. بوشکه یې د پلار له مړو ګوتو بیله کړه. په سر یې واړوله. ټټر یې په اوبو لوند سو. یو موټر په تیزی د محمود له څنګه تیر سو. له ټایرو څخه یې سپیره دوړې پورته سوې. وړاندې ودرېدی. یو ځوان له موټره راکښته سو. د دسمال څنډه یې په مخ تېره کړه. ویې ویل هله راسئ. محمود په بیړه ورغلی. د موټر په ډاله یې سترګې ولګېدې. څو ماشومان پکښې پراته وه. زړه یې ولړزېد. د یوې نجلۍ تر وینې لړلي سر یې لاس لاندې کړ. ورو یې غېږې ته پورته کړه. مخ ته یې وکتل. لیان وه. رنګ یې سور سو. شونډې یې وچیچلې. ساه یې بنده کړه. په زړه یې داسې څړیکې راغلې لکه ستنې چې پرې ټومبل سوي وي. سر یې اسمان ته پورته کړ. ویې ویل اوه خدایه. ورو له موټره لیرې سو. لیان یې ټینګه په سینه پورې ونیول. یوازې خپل سلګۍ یې اورېدې. څلور کسه په چټکۍ تېر سول. د ماشومانو جسدونه یې په مځکه کښېښودل. محمود هماغسې ولاړ و. د موټر له څراغونو ژېړه رڼا د لیان په مخ لګېدله. تیت سو. په ټنډه یې ښکل کړه. تروش او اوسپنیز خوند یې په خوله ننوتی. له ځان سره یې وویل نور یې هغه پخوانی خوند نسته. لاسونه یې درانه سول. مخکې ولاړی. د لیان جسد یې مځکې ته تیت کړ. بېرته یې په لړزان د لاسونو راپورته کړه. ښه یې ورته وکتل. اوښکې یې له سترګو ولغړېدې. د انجلۍ په سوي ټټر کې ورکې سوې. د دوهمې برخې پای.